د میدان وردګ ولایت پوهنې ریاست د خپلو نوښتونو په دوام دا ځل د دغه ولایت په کچه له ښوونځیو څخه فارغ 170 ممتاز زده کوونکي د یوې ځانګړې غونډې په ترڅ کې په ستاینلیکونو او ډالیو تقدیر کړل. مسؤلین وایي له دې ستاین غونډې څخه یې موخه د زده کوونکو د وړتیاو لوړول او د راتلونکي کال درسونو ته ښه چمتووالی دی. د ټول ولایت په سطح باندې هغه زده کوونکي چې په ولسوالۍ کې عمومي اول نمره او عمومي دوم نمره او دریم نمره او په لیسه کې عمومي اول نمره او دوم نمره او دریم نمره چې ټول 170 تنه وو. دا وستایل شول چې د آینده کال لپاره زموږ زده کوونکي کوششونه وکړي چې خپل ځانونه اول نمره وټاکي. له ښوونځیو فارغ ستایل شوي زده کوونکي خوشحاله دي چې اسلامي امارت ورته د زده کړو زمینه برابره کړې ده. دوی وایي هڅه کوو چې د اسلامي نظام تر چتر لاندې خپلو زده کړو ته ادامه ورکړو او هیواد د خپلو زده کړو په مټ له نړۍ سره سیال کړو. زما موخه او هدف دا دی چې نور هم زده کړې وکړم او خپل ځورېدلي ولس ته خدمت وکړم او ډېر مخته راشم. نور هم سعی تلاش زیاد نمودم در شبانه روزی. شاید من 8 ساعت خواب کردم، بقیه را درس خواندم. امی مرا وادار به این کرد که از دیگاه کده بهتر باشه. زما خپل کوششونه همدارنګه زما د وړونو او د پلار کوششونه و چې دغه ځای ته زه راورسم او د استادانو او همدارنګه خپل خپلوانو دایمي زه تشویق کړی مالي او همدارنګه معنوي د هغو تشویق دی. د ویلو ده چې د میدان وردګ ولایت پوهنې ریاست مسؤلینو د زده کوونکو د هڅونې په پار بېلابېل پروګرامونه جوړ کړي دي چې تر دې وړاندې د سیرت نبي، حسن قرائت، امارات پېژندنې او دې ته ورته نورې تشویقي غونډې په لاره اچول شوي دي.